یاره ذبیح الله دا افغانان او په خاصه توګه ننګرهارن بیخي په قرنطین دي نه. بالکل ځکه خو ټول راوتي دي که نه اختر له ورځې کمې پاتې چې څه سودا والي. هو که نه ځکه خو ما او تا هم راوتلي چې ځان ته جامې وکړو. او دغه مارکیټ به زه ویمي همدا او دې کې ښایسته ښایسته جوړي ته راځه همداسې بسم الله مړه لږ په قلار که نه هسې ما ویلې که نه چې جامې خو کوو چې ستا کوم رنګ خوښېږي چې درته وکړمه. زما تورې خوښېږي نو راغورځېدو ته ساجت و والا بس هسې ښه دي راغورځېده مړه روژه ده. ته وایې چې ځان ماښامي ته وږی کې همدغلته دوکان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد جوړ تکړه ښه. السلام علیکم استاد ښه جوړې صحت دې ښه دی. شکر دی مهرباني وروره. استاد زمونږ اختر ته جامې کولې وبه کړو درته که نه که خوښه مې داسې ښایسته ښایسته رنګونه راته وښیه. مهرباني دوکان هم خدمت کې دی راځئ. دا استاده راواله ده دا یو دا نه ده ښه وګورئ وروره ښکلې کپړه ده. څنګه ده یا لکه دا خو ما ته ښه نه ښکاري. ښه نه ده. هغه خلک وایي چې فیسبوکي رنګ دی همدا به یي که نه. واه یاره استاده وبخه دا کېده خبره نشته وروره. استاده بیا یې دا راواله ده. ښه وروره وګوره وروره څنګه ده یاره د دې خو دا کپړه ما ته ښه نه ښکاري ذبیح الله جانه که نه. هسې رنګ دی مړه داسې ښکاري که نه لکه د زړو ښځو جامې ټوټه دا بېرته واله وبخه صحیح تیز رنګ که اسمانه. دا راواله استاد دا وګورئ دا څنګه ده یاره ډېره ښایسته کپړه ده که نه او بله خبره دا چې ستا خو تور رنګ هم خوښېږي که نه بس همدې نه یې وکړه یار. ښه یو دا جوړه به کټ کې استاده او ته هم ځان له خوښه زه به یې اوس ځان ته خوښ کړمه. بس یو استاده دې نه هم کټ بس همدا دوه همدا دوه بس دی. سمه سم که مړه لاس دې سیده که سټ سم که سم به داسې اول ځل یې ما په خیال چې خیاط ته ودرېږي. ساز ودرېږه یاره استاده دا په لاره کې چې څوک ځي که نه او ویې ګوري نو دا بازوګانې په دې کالو کې راوځي او دا سینه هم داسې راوځي نو داسې کالي ما ته هم جوړ که که نه. هغه وروره کلب ته ځي کلب ته ځي او بازوګان هر څه غټي ته لاړ شه کلب کې داخله وکړه تا نه همغه شی جوړ شي او په دې باندې نه ده. صحیح وروره دا د چا په نوم کم دا د ان جانب عمران شینواري په نوم ثبت کا او کله ورپسې راشو استاده. بس د اختر نه یو 2 ورځې مخکې راشئ او زر افغانۍ جوړه ده. هوه 1000 افغانۍ د ګنډلو سره د رخته هیڅ مشکل نشته دی. 2000 افغانۍ کېږي زه یې در کوم درته مشکل نشته دی. ښه زه استاده لاړم مخې ته مو خاش مخې ته مو خاش. څه چل دی یا لکه
السلام علیکم. وعلیکم السلام. اختر دې مبارک شه. مونځ روژې دې قبول شه. خیر اوسې. ستا دې مبارک شي. ستا دې روژې لمونځونه قبول شي. خیر اوسې. چېرته روانې؟ والا زه خو تا پسې روان وم که نه. ښه هو که نه. نو زه خو تا پسې روان وم. بس داسې به وکړو ته ما پسې ځه زه به تا پسې ځم. بس دې نه ښه خبره ځه. یا لکه دې خوا راشه. نه نو ته ولې ما پسې ځې او زه تا پسې ځم؟ تیار یو ځای شوي یو که نه. داسې به وکړو چې بل پسې به ورشو او د اختر د مبارکي به ورته وکړو. څنګه والا موږ څومره سادهګان یو. ته راځه چې د اکرام استاد اختر مبارکي وکړو. څنګه دکان کې روح افزا شربت جوړ کړی؟ روح افزا شربت، ګلاب جامن. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اکرام استاد اختر دې مبارک شه. مونځ روژې دې قبول شه. ژوندی اوسې. مننه. تا دې مبارک شي. وزینو کې حساب شي. خیر اوسې. کور ودان مهرباني. السلام علیکم. اکرام استاد اختر دې مبارک شه. تا دې مبارک شي. مهرباني وکړئ دلته کښېنئ. اختر دې په خیر پیل کړی دی؟ هو والا شکر دې په خوښۍ م پیل کړی دی. ستاسې اختر څنګه دی؟ تاسو ښه اختر جوړه خو ما اچولې ده او بس مونږ جوړه هم نه ده اچولې. ولې اختر خو د خوشحالیو دپاره د ماشومانو خبره. اختر کې باید ښایسته ښایسته مامې واغوندو. ولې تا اختر ته څه مامې نه دي کړي؟ ولې نه عمرانه، جامې هم کړي دي. خلکو جامې دلته دکان کې پرتې دي. خلک راشي دا جامې یوسي نو هغې نه بعد انشاءالله جامې واغوندو بیا به اختر مبارکي وکړو. ته څنګه یې وروره؟ اختر دې په خیر پیل کړی دی؟ او مننه. خیر اوسې. په خیر هم پیل کړی دی. یاره اکرام استاد تا ته خو معلومات کېږي ځکه استاد یې چې په دې رختونو کې کم رخت ښه او کم خراب وي. ولې نه، خدای دې خیر کړي. ښه دا د ذبیح الله په تن چې کومه کپړه ده کومه ټوټه ده دا به څنګه یاره؟ داسې خو پته نه لګېږي. ته لږ رانږدې شه چې وګورو چې ښه کپړه ده که ښه نه ده. تورپسه لکه چې وګوري. ښه کپړه ده، ښایسته کپړه ده. خدای دې باندې په خیر زړه کړي. بس دا خو ما ورته وکړه که نه نو دا جامې ما ورته وکړې خو بس دا زیلی انسان دی. ما خو ورته څپلۍ م اخیستې خو د نه اخیستې که نه. بس مبارک دې شه او خدای دې په خیر زړه کړي. ښه اکرام استاد موږ به ورشو دغه نورو ملګرو خپلوانو به اختر مبارکي وکړو ستاسو په اجازه. ښه اکرام استاد الله یې در باندې اختر په خیر سره تیر کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر ورجان جوړ تکړه تازه ستا دې مبارک شي. ښه په خیر راغلې. څنګه یې؟ صحت قرارې ده په ښه؟ شکر دی الله دې خوشحاله. السلام علیکم. جوړ په خیر. اختر دې مبارک شه. مونځ روژې دې قبول شه. هسې سیدا جان دا جوړه دې په څو کړې ده؟ دا مخکې په 1000 کالدارې وه او اوس په 1500 افغانۍ مې کړې. چیرته دې کړې ده؟ ښار کې. ښه بیا دا خو یا خو تا ته ارزانه درکړې او یا دا کپړه ماته سمه نه ښکاري. ولې؟ ته دا ذبیح الله کپړه وګوره. دا څنګه ده؟ ښایسته کپړه ده. دا تېره ورځ ما ښار کې په 800 افغانۍ ورته وکړه. ځان ته مې 2 جوړې وکړې ده ته مې یوه وکړه. ده ته مې بله هم کوله خو ده نه کوله. جوړه خو دې ورته ښایسته جوړه کړې ده خو کاش دا رنګ یې سپین وې ځکه چې دا توره جوړه په اوړي کې نور راکاږي. یاره دا خو کومه خبره نه ده. سبا ته ستا په مخ کې ورته بله سپینه جوړه کومه. ښه که دی وکړي دا خو زیلي شی دی. دا جوړه مې ورته کوله دې کې هم خبرې کولې وایي نه یې کومه نه یې کومه. نه مننه. خیر اوسې. بس دا یو جوړه هم کافي ده. خیر اوسې. ښه سیدا جانه خبرې خو ډېرې خوږې دي. زړه خو م غواړي چې ډېر در سره کښېنو خو څه وکړو دلته نور کلي م پاتې دي ملګري دي دوستان دي هغوی ته به اختر مبارکي ورکوو. نو که ستا خوښ یې موږ به لاړ شو. چېرته ځي؟ چیونه مې ورته ویلي چای را تازه کوي چای به وڅښئ بیا به لاړ شئ. له سهاره راهیسته چې چېرته تلي یو بس دا شنې چای دي او شنې چای دي. خو پیپسي یا ډیو به درله راغواړو که نه؟ نه روره بس ډېره زیاته مننه. او نه پیپسي څکو او نه ډیو او بس ځو. والله په ناستم خوشحالېږم. بس خیر ډېره زیاته مننه. لاړ به شو. بس لاړ به شو. راځئ. الله ما قدم. په دیره کې مې هم ناسې خو یو خبره درته کومه چې خفه پې نه شي. نه
ولې به خفه کېږې مهرباني ووایه ښه جوړه دې راته کړې ده بس کور دې ودان بچی دې لوی دا هر ځای کې مه یادو چې د ذبیح الله جوړه وګوره د ذبیح الله جوړه وګوره ده ته مې جوړه کړې او ده ته مې جوړه کړې مړه د خلکو په مخ کې هم د 2 روپو کې بس څه له یادې بار بار صحیح ده زما خدا مطلب نه دی چې زه تا ته پیغور درکمه دا خو یوه جوړه ده په خدای 10 جوړې خو نورې درته وکړمه صحیح ده چې ته پې خفه کېږو نور به نه درته وایم او که نه یار راځه هلکه وعلیکم السلام اختر دې مبارک یاره جنید خانه ډېر ښایسته واسکټ ته یې اخیستی دی تبریک دی نو دا دې په څو اخیستی ژوندی اوسې ولا دا تقریبا 1000 افغانۍ پورې مې اخیستی دی ښه ماشاءالله ماشاءالله بس اختر خو یې همدې دپاره چې ښه لباس ښه جامې سړی پکې واچوي که نه اختر د خوشحالۍ دپاره او بالکل سمه خبره مو کړه اختر دې د خوشحالۍ دپاره چې مونږ او تاسو پکې خوشحالي وکړو ځکه هغه وایي که نه وایي چې د غمونو پې لښکرې راځي زما په قام به 2 اخترې راځي یو کوچنی اختر دی او یو لوی اختر دی نو باید مونږ پکې خوشحالي وکړو او هغه ستا دوست دی هغه ستا خپلوان دی چې د خفګان په وخت کې تا ته خوشحالي درکړي او څوک چې د خوشحالۍ په وخت کې تا ته خفګان درکوي یا د جنګ او د بغض خبره درته کوي هغه ستا د ټول نه غټ دښمن دی یاره بالکل همدرد صاحب سمه خبره دې وکړه جنیده باید ملګری د ملګري په کار راشي که څنګه همدرد صاحب جامې نه کولې اختر ته او ما بوت یو جوړ کالي مې ورته وکړه اوې څپلکې مې ورته اخیستې خو ده نه اخیستې زیلي شی دی که نه نو څه به وکړو پې یاره عمران وروره د همدرد صاحب څنګه په غوسه وواته ولاړه غصه نه دی یار دا لاړ ګلاب جامن راوړي ګلاب جامن دا دیواله جوړه او بس پاسه ورځه بڑا شرمونه دې شروع کړي دي دا څوم ځل دی چې ماته یادې جوړه مې ذبیح الله ته کړې او جوړه مې همدرد صاحب ته کړې او دا جوړه څنګه ده او دا جوړه څنګه ده رشخان دې په ما شروع کړې مړه جوړه نه شوه سمه غټه غوښه شوه د پوزې پیزوان دې ترې راته جوړ کړی دی بس هر ځای کې لګېږي او داسې وکړه که نه که ډېر غواړې چې خلک خبر کړي نو دې لوی جومات ته لاړ شه او اعلان وکړه چې ما ذبیح الله ته جوړه کړې ده دې خوا راشه دا جوړه والا دی به خلکو دی چې دې کره جوړه مې دا والا او به ځه ځه په مخه دې ښه ځه هېڅکله داسې خبرې مه کوئ چې د عمله یې ستاسو دوستان مایوسه کېږي که هغه په ګپ کې هم وي د ویډیو نه مو هدف عامه پوهاوی دی